افتخار دی د بریاو تکرار دی. کومه ورځ د اسد 24مه هغه ورځ چې افغانانو په خپله خاوره کې ژوند وموند، هغه چې د وطن ځنګلونو کې د نفاق لمبې ووژل شوې، هغه چې ولس د خیر او برکت په ټغر راټول شو، هغه چې افغانانو خپل حیثیت وموند، هغه ورځ چې افغاني غیرت ثابت شو، هغه چې وطني دودونه او رواجونه محکم شول، هغه چې په هدیرو کې د خوښۍ اوښکې ونمانځل شوې، هغه چې اوښکو د مجبورۍ او بېوسۍ لاره بدله کړه، هغه چې افغانستان د خپل اقتصاد څښتن شو، هغه ورځ چې په کور دننه صنعت او تولید پیل شو، او هغه ورځ چې چورواکي او زورواکي ختمه شوه، هغه چې د خپلو په نوم حاکم شوي پردي وشړل سول، هغه چې د وطن د ارزښتونو مختوري ورک شول، هغه چې د فساد جرړې وایستل شوې، هغه چې د فحشا او الحاد دروازې وتړل سوې، هغه ورځ چې د کلیسا زنګ پرې شو، هغه ورځ چې ماشوم د مور په غېږه کې د آرامۍ سکون وموند، او هغه ورځ چې سپین سرې مور د ټیکري پیڅکه وڅنډله او د نفلو نیت یې وتړلو.